د خوست ولایت والي له پاکستان سره د افغان پوله ساتو ځواکونو په نښته کې ډیورنډ کرښې ته تللی او افغان ځواکونو ته سپارښتنې کړې دي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور په اساس ویل کېږي چې د خوست ولایت والي مولوي عبدالقیوم روحاني د ډیورنډ فرضي کرښې صفري نقطو ته تللی او هلته له افغان پوله ساتو ځواکونو سره لیدلي دي. ښاغلي مولوي عبدالقیوم روحاني افغان پوله ساتو ځواکونو ته امر کړی چې د وطن پر 21 خاوره هم تېري کوونکي ونه بهي. والي عبدالقیوم روحاني په سیمه کې له زیانمن شوو ولسونو سره هم لیدلي دي او په انځورونو کې وینئ چې له یو شمېر زیانمن شوو هېوادوالو سره یې نغدي مرستې هم کړي دي. مولوي عبدالقیوم روحاني د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسېدونکو ته ډاډ ورکړی چې افغان پوله ساتي ځواکونه د خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او له خپلې خاورې څخه په کلک هوډ او ایماني عزم دفاع کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب هیر نشي تر بیا ښې چارې لوی لمون.